زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، توبه توبه توبه. زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، نجات راکړې خاونده د دوزخ له عذابو، د دوزخ له عذابو. د ژوند لار زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، نجات راکړې خاونده د دوزخ له عذابو، د دوزخ له عذابو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دوه مسائل دي. یو دعا غوښتل د رمضان په مبارکه میاشت کې او د دعا آداب. دویم د اعتکاف مسائل او د اعتکاف فضیلت. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې که په انفرادي شکل واخلئ یا په ټولنیز شکل واخلئ، هر سړی په مصیبت، په تکلیف او په پریشانی کې مبتلا دی. خو د دې پریشانی او د دې مصیبتونو مختلف لاملونه او مختلف اسباب دي چې یو عمده سبب د دې پریشانیو دعا پرېښودل دي، چې دا انسانان د الله رب العزت نه دعا نه غواړي چې د خپل اوسنی ژوند، د خپل راتلونکی ژوند او د هغه د ښایسته کېدو دعا د رب العزت نه وغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه صحابه و کرامو ته به چې کله څه ضرورت راپېښ شه یا کله به څه مشکل راغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه صحابه و کرامو د ټولو نه اول کار به چې کوه، د تضرع او د عاجزي لاسونه به الله ته پورته کړل او 2 رکعته د حاجت مونځ به وکړه او د الله رب العزت نه به دعا غوښتله. وروسته د دې به صحابه و کرامو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور اسباب او ذرایع برابرول. خو زموږ حال څه دی؟ کله چې موږ ته کومه پریشانی راپېښ شي یا کومه مصیبت راپېښ شي، د ټولو نه وړاندې ظاهري اسبابو طرف ته موږ منډې وهو. کله چې د اسبابو په اختیارولو باندې ښه ستړي شو او مایوسه شو، د هر طرف نه موږ ته جواب میلاو شي، ناامیده شو، نو بیا الله رایاد شي، الله ته دعاګانې کوو چې یا الله دا مشکل زموږ حل که. یا کله چې کم مرض او تکلیف موږ ته راپېښ شي، نو د هر څه نه مخکې ډاکټرانو او حکیمانو طرف ته منډې وهو. کله چې ښه مایوسه شو، د ډاکټر او د حکیم دوا په موږ باندې کم تاثیر ونه شي، نو بیا دعا را یاده شي. نه، د هر څه نه مخکې د خپل د مشکل حل د الله رب العزت نه وغواړئ او هغه ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، ځکه د ټولو پریشانیو او د ټولو مصیبتونو اصلي علاج د الله رب العزت نه دعا غوښتل دي. خو د دعا په آدابو باندې باید پوه شو چې د الله نه موږ غواړو په کومه طریقه به غواړو. د دعا په آدابو کې د ټولو نه اهم ادب دا دی چې په هغه وخت کې د الله رب العزت نه تاسو وغواړئ چې هغه د قبولیت وخت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا د قبلېدلو مختلف وختونه ښودلي دي، خو زه باید 4 وختونه تاسو ته بیان کړم چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمان دعا نه ردوي، الله یې قبلوي. اول، د آذان او اقامت په منځ کې دعا ډیره زر قبلیږي. چې کله آذان وشي او د هغه نه وروسته اقامت کیږي، نو د آذان او د اقامت ترمنځ څوک چې دعا غواړي، الله رب العزت دا دعا نه رد کوي، دا دعا الله رب العزت قبلوي. دویم، چې کله آذان وشي، نو تاسو د آذان جواب ورکړئ، د هغه نه وروسته درود شریف ووایئ
او د هغه نه وروسته د وسیلې دعا چې کومه دعا د اذان ده هغه ووایئ. د دې نه پس چې کومه دعا تاسې وغواړئ الله رب العزت هغه دعا نه رد کوي. مؤذن اذان کوي، ته د اذان جواب ورکوه چې الله اکبر وایي، تیم وایه. هغه چې اشهد ان محمد رسول الله وایي، تیم وایه. چې کله مؤذن اذان ختم که درود ووایه. د درود نه وروسته هغه د وسیلې دعا چې اللهم رب هذه الدعوة التامه، دا دعا دې چې ختمه کړه، نو وروسته بیا کومه دعا او مشکل چې ته لرې هغه د الله نه وغواړه، الله رب العزت هغه نه رد کوي، هغه درته قبلوي. ځکه درود شریف هم دعا ده، دا خو په هر حال کې قبلیږي. د وسیلې دعا هم دعا ده، هغه په هر حال کې قبلیږي. دې دواړو سره د ستا دعا به هم قبوله شي چې هغه درېیمه دعا د ستا دعا ده. الله رب العزت ډیر اکرم الاکرمین ذات دی، د هغه د کرم نه دا خبره ډیره لرې ده چې درې دعاګانې پورته لاړې شي، دوه قبولې کړي او یوه رد کړي. نه، الله رب العزت به ټولې دعاګانې قبلوي. که تاسو یو پادشاه ته درې تحفې ورکړئ، هغه داسې نشي کولی چې دوه تحفې واخلي او یوه رد کړي. یا خو به ناراضه شي ټولې تحفې به رد کړي، یا به ټولې اخلي. نو الله رب العزت خو د ټولو پادشاهانو پادشاه دی، هغه د کرم نه هم دا امید دی چې هغه درود شریف او د وسیلې دعا ضرور قبلوي، ورسره به د ستا دعا هم قبوله کړي. خو چې کله اذان کیږي موږ په خپلو خنداو او خبرو باندې اخته یو. د اذان جواب خو پرېږده، هغه خو نشته چې کله اذان خلاص شي نه درود وایو او نه د وسیلې دعا کوو. خپل دعا خو موږ پر ځای پرېږده چې هغه خو اصلا زموږ په فکر کې نه ګرځي. نه قدرمنو اوریدونکو، د اذان ځواب ووایئ، هغه پسې وروسته درود ووایئ، د هغه نه وروسته د وسیلې دعا ولولئ، د هغې نه وروسته کومه دعا چې تاسې لرئ هغه وکړئ، الله رب العزت به دا ضرور قبلوي، کله به هم نه ردوي. دریم، د فرض منځونه وروسته چې کومه دعا تاسې کوئ الله رب العزت دا قبلوي، دا نه ردوي. ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله پوښتنه کیږي چې یا رسول الله د دعا د قبلېدلو وخت کومه وخت دی، رسول الله ورته فرمایي چې وروسته د فرض منځونو. خو چې کله امام سلام وګرځوي، امام لا سلام ګرځولی نه موږ وخته په خپل ځای باندې ولاړ یو. یا کله چې خپله د فرضو نه چې ځان ته مونځ کوو سلام وګرځوو، د دې پر ځای چې استغفار ووایو، سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر ووایو، دې ته متوجه نه یو، اوچته په خپل ځای باندې ولاړ یو. نه، چې کله فرض مونځ امام سره کوئ یا د امام نه بغیر ځان ته کوئ، د تضرع د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، په دې وخت کې الله ستاسو دعاګانې قبلوي. همدارنګه چې کله پیشنمۍ تاسو د سحري لپاره پاڅئ، دا هم هغه وخت دی چې الله په دې کې دعا قبلوي. ځکه الله رب العزت بلا کیف د دنیا آسمان ته راځي او په خپله آواز کوي چې څوک شته دعا غوښتونکی چې زه د هغه مراد پوره کړم. دا آواز هره ورځ کیږي. حضرت یوسف علیه السلام ورونو چې کله په حضرت یوسف علیه السلام باندې ډیر ظلم وکړ، د 40 کاله پس نه چې کله دا راز ښکاره شه، نو د یوسف علیه السلام کمیس یې راوړه د یعقوب علیه السلام په سترګو باندې واچوه. یعقوب علیه السلام سترګې بینا شوې. نو اوس ورونه مجبوره شول او د خپلې غلطي اقرار یې وکړه او خپل پلار ته یې ویلې چې قالو یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، موږ ګناه کړې ای زموږ پلاره، ته موږ لپاره بښنه وغواړه. نو یعقوب علیه السلام ورته وفرمیل سوف استغفر لکم ربی، دغه وخت ورته بښنه ونه غوښتله، وایي زر دی چې زه به د الله رب العزت نه تاسو ته بښنه وغواړم. امام غزالی رحمه الله لیکي چې یعقوب علیه السلام د پیشمني په وخت کې د دوی په حق کې استغفار وکړ. حضرت یعقوب علیه السلام به دعا غوښتله او زامنو به آمین ویلې. الله رب العزت د دوی دعا قبوله کړه او کومه جرم چې دوی کړی و د حضرت یوسف علیه السلام په حق کې الله د دوی جرم معاف کړ. نو د پیشمني وخت داسې وخت دی چې الله په دې کې دعا قبلوي. نو د دې نه باید موږ او تاسو ځان محرومه نه کړو. که په عامو ورځو کې تاسو شپو کې نشئ پاڅېدلی، نو د رمضان په مبارکه میاشت کې خو د خوراک لپاره پاڅو. د خوراک لپاره خو خپل لاسونه او خپل خوله وینځو، خو لږ زیات وکړئ او دس وکړئ، په سر باندې مسح وکړئ، 2 رکعته مونځ وکړئ، الله ته لاسونه پورته کړئ، دعا وغواړئ، الله رب العزت به ستاسو دعاګانې قبولې کړي. خو موږ داسې د غفلت په خوبونو کې پراته یو، داسې په غفلت کې پراته یو
چې اصلا نه دعا ته متوجه یو چې پاڅو یو پیاله اوبه یا یو مړی خوراک وکړو بیرته د خپل بسترې ته منډې وهو، نه مونځ را یاد دی، نه دعا را یاده ده، نه دې ته متوجه یو چې دا خپل ژوند ما څنګه تیر کړی، الله به ما ته بښنه کوي که به یې نه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي. څلورم وخت چې په هغه کې الله رب العزت دعا قبلوي هغه د روژه ماتې وخت دی. روژه ماتې وخت هم د قبولیت وخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی 3 سړي داسې دي چې د هغوی دعا نه رد کیږي. په هغو کې لومبنی سړی الصائم حتی یفطر، د روژهدار دعا د افطار په وخت کې. دویم سړی والامام العادل، د عادل بادشاه دعا هم نه رد کیږي. دریم سړی و دعوت المظلوم، د مظلوم دعا هم نه رد کیږي. د مظلوم دعا الله پاک د آسمانونو نه پورته وچتوي او د آسمان دروازې د هغه دپاره خلاصیږي او الله ورته فرمایي زما دې په خپل عزت قسم وي زه به ضرور ستا مدد او کومک کوم ولو بعد حین، اگر که د څه مصلحت په وجه هغه کې څه وخت ولګیږي. نو قدرمنو اورېدونکو د روژه ماتې وخت هم داسې وخت دی چې په دې کې الله رب العزت دعا قبلوي. که نور څه نشو کولی د روژه ماتې نه 5 دقیقې 6 دقیقې مخکې چې د روژه ماتې لپاره هم هر څه تیار کړئ، الله ته متوجه شئ، لاسونه پورته کړئ، خپل ځان لپاره، خپل مور و پلار دپاره، خپل ټولنې دپاره، د خپل دوست و اقارب لپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړئ. الله به هم دعا قبلوي. په همدې هیله الله دې موږ ته توفیق راکړي. نور به هم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ته مې محفوظ کړې له دوزخه لویه خدایه، هم مې له ګرمه هم له یخه لویه خدایه، هم مې له ګرمه هم له یخه لویه خدایه. طاقت کله لارم د جهنم د سرو لمبو، توبه توبه توبه. طاقت کلا لارم د جهنم د سرو لمبو، نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو، د دوزخ له عذابو. زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، توبه توبه توبه. زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو، د دوزخ له عذابو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اکثره خلک په دې شک او په دې وسوسه کې مبتلا دي چې موږ خو د فلاني کار دپاره دعا وغوښتله زموږ کار خو ونه شه، او دا دعا چې موږ غوښتلې وه د زړه په شوق او په اخلاص سره م غوښتلې وه، نو زموږ دعاګانې نه قبلیږي ځکه دعا نه کوو. نه، په دې باندې باید پوه شو چې د الله رب العزت وعده رښتینې ده، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده رښتینې ده، الله به ستا دعا قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مسلمان دعا وغواړي په دې شرط چې هغه دعا یې د رشتې د کټ کولو دعا نه وي، د ګناه دعا نه وي، الله به د دې دعا په 3 سیزونو کې ضرور قبلوي. په دې 3 سیزونو کې به یو سیز دې ته ضرور میلاویږي. کم شی چې دې غوښتی په دعا کې یا به الله دا ورکوي، یا به د دې په دعا باندې الله رب العزت دا د راتلونکي مصیبت نه خلاصوي. کم مصیبت چې په دې باندې را روان دی خو دې دعا غوښتې، الله رب العزت به په دې دعا باندې هغه مصیبت د دې نه لرې کوي، دې مصیبت نه به محفوظ ساتي. دریم دا چې کومه دعا دې غوښتلې الله رب العزت به هغه د دې دپاره د آخرت ذخیره او اجر جوړوي. د قیامت په ورځ به الله پاک یو بنده ته وفرمایي چې ای زما بنده، ما تا ته د دعا کولو حکم در کړی و او د دې قبلولو مې وعده کړې وه، آیا تا زما نه دعا غوښتلې وه؟ هغه به ورته وایي چې ای زما پروردګاره، ما بلې دعا غوښتلې وه. الله به ورته وفرمایي تا یوه داسې دعا غوښتلې وه چې هغه ما قبوله کړې نه وي. تا فلانی دعا غوښتلې وه چې فلانی تکلیف رانه لرې کړی شي، ما هغه په دنیا کې پوره که، او د فلانی غم لرې کولو لپاره دې دعا کړې وه، خو د هغې هیڅ اثر تا په دنیا کې ونه لیده، خو ما د هغې په بدله کې فلانی اجر و ثواب ستا دپاره متعین که او د آخرت دپاره مې ذخیره جوړ که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه به هره یوه دعا دې ته یادولی شي او د هغې په دنیا کې پوره کېدل یا آخرت کې د عوض ورکول اجر و ثواب
هغه ته الله رب العزت ورښیي. بنده چې د هغې دومره اجر و ثواب وګوري نو تمنا به وکړي چې کاش په دنیا کې د ده هیڅ یو دعا قبوله شوې نه وی، نو دلته به الله د هغه اجر و ثواب ورکړی وی. نو تاسو چې کومه دعا غواړئ د کوم شي دپاره او هغه کار ستاسې نه کیږي، تاسو مه مایوسه کیږئ. د ستاسې په دعا باندې به الله رب العزت کوم شی چې تاسو غواړئ الله به هغه درکوي، یا به الله ستاسې په دعا باندې چې کوم مصیبت په تاسې باندې راتلونکی و الله به هغه لرې کوي. او که دا دواړه ونه شي الله رب العزت به دا دعا ستاسو د آخرت دپاره اجر و ذخیره ګرځوي. نو قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه په رمضان کې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ. کوم شرعي حاجت ستاسو وي یا د ګناه بخښنه وي الله خو به دا درته پوره کوي. که دا نه وي راتلونکی مصیبت به الله درنه لرې کوي. که دا نه وي الله رب العزت به دا دعا ستاسو په آخرت کې اجر و ذخیره ستاسو لپاره ګرځوي. خو د دعا شرایط څه دي؟ د دعا اهم شرط دا دی چې رزق باید حلال وي. که حرامه روزي په خیټه کې اچولې وي نو بیا د هغه دعا نه قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ډېر پریشان حاله خلک لاسونه اسمان طرف ته اوچتوي او دعا غواړي او یا رب وایي، خو خوراک حرام، څکاک حرام، لباس حرام، نو په داسې حالت کې دعا چیرته قبلیدلی شي؟ نن چې زموږ معاشره کومو آفتونو راګیر کړې ده، زموږ په ټولنه کې چې کومه آفتونه دي په هغې کې یو ډېر لوی آفت هغه دا ده چې زموږ خوراک حرام دی. اغلبا او اکثرا وینو چې ټولې معاملې په سود او رشوت سره وړاندې ځي. سود او رشوت خو دومره عام شوی دی چې د هغه مخنیوی نن ورځ سخت دی او اکثره خلک په ډیرو ځایونو کې د سود او د رشوت د جواز کوششونه کوي چې سود او رشوت حلال او جایز وګرځوي. نو د دعا اهم شرط دا دی چې کومه روزي ته خوري هغه باید حلاله وي. کومه لباس او کومه جامې چې ستا په تن باندې دي دا دې باید د حلالې لارې نه لاسته راوړي وي. او کومه څښاک چې ته کوې باید هغه حلال وي. ځکه که په خیټه کې حرام پراته وي چې څومره چغې او نارې الله ته ووهې الله ستا دعا نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا په تن کې یو جوړه جامې وي چې هغه په 10 روپۍ اخیستې وي او په هغو 10 روپیو کې 1 روپۍ حرامه وي تر څو چې دا جامې د دې په تن کې د الله رب العزت د دې دعا نه قبلوي، د دې مونځ نه قبلیږي. او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه بدن چې د هغه نشو نمو او د هغه تغذیه په حرامو باندې وشي هغه دپاره جهنم ډیر بهتر دی د دې نه چې هغه جنت ته داخل شي. نه قدرمنو اوریدونکو، راشئ الله رب العزت ته لاسونه پورته کړئ، د خپل د ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ، د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ. خو د هغه نه مخکې باید د حرامو نه د خپله ګیډه پاکه کړو، د خپله روزي د حلالې لارې نه لاسته راوړو، د خپل لباس باید په حرامو پیسو باندې وانخلو، د حلالو پیسو نه د خپل لباس او جامه واغوندو. همدارنګه د خپلې کورنۍ ته خپلو ماشومانو ته کوشش وکړو چې د رزق حلاله لار ولټوو، هغه لارې چې د هغه نه موږ ته رزق لاسته راځي او هغه حرامې وي نو خدای مکړه د الله په دربار کې به زموږ عبادت هم نه قبلیږي او الله رب العزت به د دې پر ځای چې موږ جنت ته بوځي جهنم طرف ته به هم روانوي. دا خو لا پرېږده چې د دې روژې په مبارکه میاشت کې به هم زموږ دعاګانې د الله په دربار کې نه قبلیږي، الله به زموږ دعا رد کوي. نو د روژې مبارکه میاشت د دعا میاشت ده. دا داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمان بنده دعا نه رد کوي. په دې کې الله رب العزت خپل بنده ته بخښنه کوي. په دې میاشت کې الله رب العزت خپله بنده خپل مغفرت او رحمت کې رانغاړي. خو په دې شرط چې زموږ په زړه کې اخلاص پروت وي، زموږ په زړه کې صداقت پروت وي او په هغه وختونو کې دعا وغواړو چې الله زموږ دعا قبلوي. چې کله اذان کېږي د اذان او اقامت ترمنځ د خپل رب نه دعا وغواړه، الله به دې دعا قبلوي درته. جمع ته لاړ شه، جومات ته لاړ شه او کوم وخت کې چې اذان کېږي مؤذن اذان کوي د هغه ځواب ورته ووایه. چې کله اذان خلاص شي درود ووایه، د درود نه وروسته د وسیلې دعا ولوله، د هغه نه وروسته کومه دعا چې ته پخپله لرې د تضرع لاسونه دې الله ته پورته کړه، د الله نه وغواړه، الله به دې دعا قبلوي درته. خپل ځان لپاره بخښنه وغواړه، خپل مور و پلار لپاره بخښنه وغواړه. دریم چې کله ته پیشنمای پاڅې د خوراک لپاره
نو په هغه وخت کې الله ته متوجه شه او دس وکړه 2 رکاته یا د خپل وس مطابق مونځ وکړه سترګو نه دې اوښکې روانې کړه ځکه د الله رب العزت رحمت په دې وخت کې د باران په شان وریږي الله د دنیا اسمان ته راځي او دا آواز کوي بلا کیف آیا څوک شته چې زما نه دعا وغواړي چې زه د هغه دعا قبوله کړم د غفلت خوب نه پاڅه دا خوبونه تر څه وخته او بل چې کله ته روژه ماتې کوې د روژه ماتې په وخت کې الله ته متوجه شه په هغې کورنۍ کې چې ته روژه ماتوې د کورنۍ غړي چې تا سره په دسترخوان باندې ناست دي ټول دې ته وهڅوه چې تاسو الله ته متوجه شئ ځان لپاره د خپل مور و پلار لپاره او خپلو خپلوانو لپاره د الله نه بخښنه وغواړئ او که ته مشر په دسترخوان باندې ناست دی ته په لعب و لعب باندې اخته یې ته ډېرې زیاتې خبرې کوې نو هغه د کورنۍ نور غړي چې د دسترخوان په خوا و شا ناست دي هغه به ستا نه څنګه حیا وکړي هغه به څنګه د الله نه دعا وغواړي دا د روژه ماتې په وخت کې 10 دقیقې مخکې 15 دقیقې مخکې ټولو ته دا ووایه چې تاسو چپ شئ دنیوي خبرې پرېږدئ لاسونه پورته کړئ د الله نه دعا وغواړئ نو قدرمنو اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت د مغفرت میاشت ده د روژې مبارکه میاشت د الله د رحمت میاشت ده خو د دې رحمت او مغفرت مستحق هر څوک نه ګرځي هغه څوک ګرځي چې ګناه پرېږدي الله ته په واقعي توګه باندې متوجه شي او د زړه او د اخلاص نه او د زړه او د اخلاص او د صداقت نه د تضرع لاسونه الله ته پورته کړي الله رب العزت نه بخښنه وغواړي د خپل خوراک د خپل څښاک ټول د حلالې لارې نه لاسته راوړي همدارنګه په دې کوشش کوي چې خپلو بچو لپاره خپلو کورنۍ لپاره د رزق حلال لار ولټوي ځکه په هغې ګېډه کې چې حرام نړۍ پرته وي هلته حرام څښاک وي د سود او د رشوت نه لاسته راغلی وي هغه که تل زاری کوي د هغه دعا نه قبلیږي هغه دعا رد کیږي نو قدرمنو اوریدونکو ما غوښتل چې په دې خپرونه کې د اعتکاف مسائل هم وڅېړم خو وخت راباندې تنګ شه انشاءالله هغه به په بلې خپرونه کې وڅېړو نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ دغه می سوال د می دعا دا یم ګنهګار ور پر لمازی نه خطا دا یم ګنهګار ور پر لمازی نه خطا دا یم ګنهګار ترحم کرم وکړې یم تا ته پزارو توبه 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 ترحم کرم وکړې یم تا ته پزارو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو سمې روان کړي ستا په لاره یم مجرم زه یم بې حده ګنهګاره یم مجرم زه یم بې حده ګنهګاره یم مجرم غرق شویم خدایا د عصیان په دریابو توبه 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 غرق شویم خدایا د عصیان په دریابو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو نوم دې رحمان د هم قهاره یم ستا بنده ته هم رحیمي هم غفاره یم ستا بنده
رحیمی هم غفارا یم ستا بنده ډاریږم ستا له قهره یم تا ته په سجدو توبه 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 ډاریږم ستا له قهره یم تا ته په سجدو نجات راکړي خاونده د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو نجات راکړي خاونده د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو ستا د کرم یم امیدواره زه عباسي ته مې معاف کړي یم ناچاره زه عباسي ته مې معاف کړي یم ناچاره زه عباسي د ستا په لوی دربار کې یم شپه ورځ په سوالو توبه 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 د ستا په لوی دربار کې یم شپه ورځ په سوالو نجات راکړي خاونده د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو نجات راکړي خاونده د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو نجات راکړي خاونده